سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن درته یو غزل وړاندې کوم په دې هیله چې خوښ مو شي. د وجدان نصیحتونه پکې ورک دي، د وجدان نصیحتونه پکې ورک دي. دلته تنده د هوس سړي ته غاپي، خیانت او فساد پیژنم ګناه دی، مګر څه وکړم چې نس سړي ته غاپي. وایي سخته مجبوري ده چې ګډېږم، وایي سخته مجبوري ده چې ګډېږم، د پاینزیبو دا جرح سړي ته غاپي. ناصحانو په یو نیم نصیحت کاندي، ناصحانو په یو نیم نصیحت کاندي، د غنو راتلس سړي ته غاپي. او یا به خپله ته غپېږي تر افراطه، یا به خپله ته غپېږي تر افراطه، ګنې دا د ژوند قفس سړي ته غاپي. او دا سړی خو کوم نه وړون دی، څه به واوري؟ دا سړی خو کوم نه وړون دی، څه به واوري؟ بسمیل وګوره بس سړي ته غاپي. د وجدان نصیحتونه پکې ورک دي، دلته تنده د هوس سړي ته غاپي. مګر څه وکړم چې نس سړي ته غاپي. د پاینزیبو دا جرس سړي ته غاپي. او د غنو راتلس سړي ته غاپي. بسمیل وګوره بس سړي ته غاپي. مننه. نچوران چې په اوبو کې د تصویر